اوس کولی شئ د حساب پې په مرسته د ورځې له 100 افغانۍ نیولې تر 1500 ان تر 1000 افغانۍ پورې هم وګټئ. ستاسې په کار پورې تړلې ده. دا چې تاسې خبر یاستئ چې حساب پې یو نوی اپډیټ راوستی دی چې په دې اپډیټ کې ډېر نوي شیان موجود دي چې یو د هغې جملې څخه افیلیټ برخه ده چې د افیلیټ له لارې موږ کولی شو د حساب پې څخه پیسې وګټو، او دویم چې د هغه ویزا کارډ اپشن دی چې د ویزا کارډ په وسیله موږ کولی شو انلاین نړیوال تادیات ترسره کړو، خارجي ویب سایټونو ته پیمنټ وکړو، انلاین شیان واخلو، فیسبوک سپانسر کړو، پبجي اوسي او داسې نور شیان موږ اخیستلی شو. نو په دې ویډیو کې موږ مکمل سټیپونه ښیو چې څه ډول کولی شو د حساب پې څخه پیسې وګټو، څه ډول کولی شو په حساب پې کې اکاونټ جوړ کړو، څه ډول خپل اکاونټ ویریفای کړو، او دې ترڅنګ څه ډول موږ کولی شو د حساب پې څخه پیسې وګټو او په کوم سیسټم طریقه باندې مخته ولاړ شو، او څه ډول موږ کولی شو د حساب پې څخه پیسې وباسو. دغه دواړه اپشنونه موجود دي. تاسو هم کولی شئ د حساب پې څخه ایزي لوډ وکړئ او همداسې کولی شئ چې د حساب پې څخه پیسې نغدې کړئ. د باید ستاسو پام وي. نو په دې ویډیو کې مکمله طریقه ښودل شوې ده. ویډیو تر پای پورې وګورئ او زموږ د ملاتړ لپاره ویډیو سره شریکه کړئ تر څو نور خلک هم ترې ګټه واخلي او موږ هم تشویق شو. پیسې ګټل او په هغې کې اکاونټ جوړول مکمله طریقه را سره وګورئ تر پای پورې. راځو دلته مثلا تاسو ته ما لینک درکړی وي کمنټ کې، تاسې په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تر څو حساب پې ډاونلوډ او په هغې کې اکاونټ جوړ کړئ. کله چې دا لینک را خلاص شو دغه لینک خلاصول ضروري دي. دلته به تاسې خپل نمبر داخل کړئ تر څو اکاونټ پکې راجسټر کړئ. اکاونټ راجسټرول هم ضروري دي. دلته به تاسې خپل نمبر یا شمېره داخله کړئ. دلته به تاسې بیا د شمېرې داخلولو وروسته خپل دا خانه چک کړئ، هغې نه وروسته کنټینیو سیکیورلی د بټن باندې کلیک وکړئ او دې نه وروسته به مونږ راشو. دلته به تاسې شمېرې ته یو کوډ درشي، که تاسو اټو فیل کوئ یا هم که تاسې سره کوم نمبر وي همغه نمبر ته کوډ درځي، هغه کوډ به تاسې شپږ رقمي کوډ چې کوم دی هغه به تاسې دلته داخل کړئ. د کوډ داخلولو سره ګورئ زه خپل کوډ داخلوم، نو دلته به تاسې بیا په ویلیډیټ او ټي پي باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې سره اوس اکاونټ جوړیږي. نو دا د ستاسې اکاونټ په شمېره باندې جوړ شو. اوس به تاسې راځئ کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته به حساب پې اپلیکیشن انسټال شي او دا به تاسې اوپن کړئ. که چیرې تاسې وی پی ان وصل کړی وي بیا تاسې ته دغه پیغام درکړي تاسې حساب پې کار نه کوي نو وی پی ان باید ګول کړئ. راځو بیا ریټرای کوو. لږ موږ سره حساب پې اکاونټ جوړ شو. نو دومره اسانه طریقه وه. او دلته تاسې کتلی شئ موږ ته ویزا کارډ هم راکوي چې هغه د ویریفای وروسته راځي. موږ باید اکاونټ په تذکره باندې ویریفای کړو چې ویریفای طریقه وروسته کوم. دلته تاسې ګټلی شئ دې کس 40 افغانۍ ګټلې دي او دلته د هغه اوسنی بیلانس چې دی اوسنۍ ګټه چې ده تاسې کتلی شئ 40 افغانۍ. نو که چېرې دا 100 ته ورسېږي دی کولی شي دا ویډرا کړي. دغه دویم اپشن برونز کوین ته به داسې کلیک کړئ تر څو دې څخه خپل لینک کاپي کړئ او ترې پیسې وګټئ. نو تاسې به دغه لینک دې ځای نه کاپي کړئ. نو د دې لینک په وسیله چې هر کس راځي ستاسې په لینک باندې اکاونټ جوړوي حساب پې کې نو تاسې ته به 10 افغانۍ درکول کېږي. که چیرې هغه اکاونټ رجسټر کړي 20 افغانۍ درکول کېږي. که چیرې هغه ټرانزیکشن وکړي 40 افغانۍ درکول کېږي. ټوټل 70 افغانۍ کېږي یو نفر په سر. تاسې کولی شئ دغه لینک خپل واتساپ کې واستوئ، نورو ملګرو ته یې په مختلفو ځایونو کې واستوئ تر څو د حساب پې څخه پیسې وګټئ. اوس باید تاسو ضرور خپل اکاونټ تذکره باندې ویریفای یا تایید کړئ تر څو ستاسې اکاونټ ته وروسته ستونزه پېښه نه شي او بیا وروسته پیسې وګټلی شي او ترې ویې نو را به شئ سیټینګ ته. سیټینګ کې به تاسې راشئ دلته پروفایل ته. پروفایل کې به تاسې خپله اصلي تذکره راواخلئ یا پاسپورټ. دلته به تاسې راشئ ایډیټ باندې به کلیک وکړئ، دغه معلومات به ورته تغییر کړئ. اوس راځو لومړی اډ آیډنټیفیکیشن. دلته به تاسې د تذکرې مخ طرف چې کوم دی مخ خوا دا به ورته اضافه کړئ. دا به سکین کړي، دې نه به عکس واخلئ لکه څه ډول چې زه عکس اخلم. تاسې به دې څخه عکس واخلئ. د تذکرې مخنۍ برخه چې کومه ده د هغې څخه به صفحه عکس واخلئ. باید منظم عکس وي. دې سره ستاسې اکاونټ ویریفای کېږي. بیا تاسې کولی شئ د خپل حساب پې څخه استفاده وکړئ د نړیوالو تادیاتو په خاطر، د پیسو ایستلو په خاطر، د پیسو نغدولو په خاطر. نو تاسې به دغه ورته سایز منظم کړئ، سایز به کوچنی کړئ تر څو تذکرې سره برابر شي. د هغې نه وروسته به تاسې د شا برخه ورکئ، کوم چې انګلیسي لیکل دي دا به هم تاسې کنټینیو کړئ. دې نه به عکس واخلئ. نو تاسې دغه منظم خپل موبایل ونیسئ، هغې نه وروسته کنټینیو باندې کلیک وکړئ. له دې وروسته تاسې د سایز وټاکئ، سکویر کې او دغه سایز برابر کړئ او هغې نه وروسته په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دې نه وروسته به تاسې تذکرې مطابق دلته معلومات ورکوئ. فرست نیم کې خپل نوم ورکئ، تذکرې مطابق لاست نیم کې تخلص ورکئ، ایمیل کې تاسې خپل ایمیل ورته اضافه کړئ. او دلته مهمه برخه دلته ده چې دې برخه کې تاسې خپل سیلفي ورکئ، د مخ عکس منظم صفحه عکس باید ورکئ. د هغې ورکولو نه وروسته به تاسې راشئ فرست نیم کې خپل نوم ده چې او تخلص کې لاست نیم ده، لاست نیم کې تخلص یعنې ایمیل کې تاسې خپل ایمیل ورکئ او ډیټ اف برث کې تاسې زیږېدو نیټه ورکئ، نیشنالټي افغانستان، جنډر میل انتخاب کړئ. دلته موږ ورته خپل ایمیل اضافه کوو.
ها اوس نو خپل ایمیل ورکوو. ښه تاسې خپل ایمیل ورکړئ. نو دا به موږ ورته خپل ایمیل ولیکو. تاسې به خپل ایمیل د جیمیل اکاونټ څخه راواخلئ. هغې نه وروسته تاسې به ډیټ اف برث زیږېدو نیټه هم د تذکرې مطابق هم ورکړئ. پروینس ولایت به خپله وټاکئ چې کوم ولایت څخه یاستئ. هر ولایت په دې کې شتون لري، خپل ولایت پکې پیدا کړئ. او د ولایت څخه وروسته به تاسې ډسټرکټ کې ولسوالي انتخاب کړئ چې تاسې د کومې ولسوالۍ څخه یاستئ. هغې نه وروسته موږ ورته اکیوپیشن خپله دنده انتخابوو. نو دلته اکیوپیشن کې مثلا که ته سټوډنټ یې، ټیچر یې یا هر ډول دنده سته یي. راځو منتلي انکم کې د 10,000 افغانۍ نه ښکته لیکو. میاشتنی معاش، تنخواه او سینیچر کې خپله امضا ورکولی شئ. نو دغه معلومات تاسې په دې شکل سره ورکئ. د هغې نه وروسته سبمیټ باندې کلیک وکړئ او KYC ته انتظار وکړئ. چون په حسابې باندې رش زیات دی، نو امکان دی ولري چې د 2 ورځو نه نیولې تر 3-5 ورځو پورې وخت ونیسي. نو دې ته تاسې اندېښنه مه کوئ. ستاسې KYC اکاونټ تایید کېږي، هېڅ ستونزه نه لري. یوازې معلومات دقیق او سم ورکړئ. نو دا د KYC وسپارل شوه. بس تاسې ورته انتظار وکړئ او اکاونټ څخه استفاده کوئ. اوس راځو عملاً ښیو چې څه ډول خپل ګټل شوي پیسې وایستلی شئ. ګورئ 900 افغانۍ دي پورته اکاونټ کې. نو دلته راځو موږ چې ټوټل دې نه ګټلي 4,000 افغانۍ دي. دا د 3-4 ورځو ګټه ده تقریبا. نو راځو دلته کرنټ بیلانس چې د اوسنۍ 2,000 افغانۍ موږ تاسې ویډرا کوو. نو مطلب دا چې دا د 3 ورځو عاید دی. تاسې کولی شئ چې په ورځ کې دومره اندازه جوړ کړئ. هغه ستاسې په کار پورې تړاو لري. زه دلته 2,000 لیکم. خپل کوډ پین کوډ دننه کوو. دلته تاسې ګورئ د هغې نه وروسته دغه موږ سره ګاټ اټ حالت ته ځي. کله چې موږ دې څخه اګزیټ شو، اوس راځي چې وګورو. تاسې باید اکاونټ ریفریش کړئ. ګورئ اوس 900 افغانۍ اوس 2,900 شولې. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ د حسابې ګټل شوي پیسې وډرا کړئ. هغه نغدې کړئ د حسابې د نمایندګۍ څخه. ایزي لوډ پرې وکړئ. ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي.